دا روجی فلسفه سده، دا روجی من ولی نیسو، دا دی دیر وجوهات تی. دا طولو نلوی خبر خدا دا چی دا دا اللہ حکم. منگی اڈو فلسفو تا گورونا، فلسفه اشتا یا نشتا، اللہ وی نسا نسو، اللہ وی منسا نسو. لوی خبر دا اللہ دا حکم تابیداری دا بس. او دا پا انسان اصل امتحان هم دا دے گوارے، دا سار دو رکاتا کا وخجی دو بکن، دا ماسپخین سلور کوا یا سلور بکن، دا مازیگر بیا سلور کوا سلور بکن، دا ماخام درے کوا جی درے بکن. دا بنوے کہ دا ماخام دا درے ولی دی و دا سار دا دو ولی دی او دا ماسخوتن دا سلور ولی دی. نا بیا خطا دا اللہ حکم اونمانا چی کم شیر دا خپل عقل او دا حکمت مطابق شوا دی امانا، او چی کم شیر دا عقل او دا حکمت او دا فلسفی مطابق ندیغا نمانے. لویا خبر دا اللہ دا حکم تابعداری دا. اللہ وی دونیس دو رکاتا جی دو بکم، اللہ وی درے بکم، سلور بکم. دا تپوس بنکے جدا ولی دا فلسفو تپوسو نبنکے. اللہ وی پنقد مال کے سلو اختم ورکا دیر خدا، دا پٹی اغا پٹی چی داغیو بدا بی شلم ورکا، او اغا پٹی چی داغیو بدا بی نیل سم ورکا. بس دا اللہ حکم دے ورکوم با دا بنکم چی دا ولی او دا ولی. دا ولی خدا مطلب چی ما پوئی که چی دا ما عقلی اخلی او کن اخلی، نو بیا خدا دی دا مطلب شو چی کم چیستا عقل اخلی بمانے او کدی عقل ناخلی غبا نمانے. نو دا روجی لوی حکمت دا دے چی دا دا اللہ دا طرف نیو حکم دے او دا اللہ حکم منم. یو پلار زوی توید بچی دا کارو کا، نو کدا زوی وطی چی بابا ولی سچل دے چی دا کارو کم، نو پلار بوتا کوتا کنی جتا دا ما پا خبر که دا چل او دا ولی که خدا ما حکم دے اڈر دشا بخا مخا دا کار کم. یا اسم پا دے فوج کے ما دے فوجی بریگیڈیر نتا پوسو کم چا خبر اتری پا کرالے، نو دے نواز شریف پا دور کی دی او علاقہ قبضہ کڑی و کارگلے وطاوی. نو نواز شریف تری و امریکی تا، نو دا امریکی مشرانو پی دباو که جدا علاقہ خالی کا، حالانکہ دا پاکستان دیر لوی خرچہ پی شوی وا، زبردست کافی دومر خرچہ پا دی اغمات اوی شوی دا اغسب اربونا روپے یادول چی دون خرچہ پی دا پاکستانو شوا، او پا یو طریقہ منخپل فوج برا او خیجاو دا انڈیا فوج دا پا جمی کی دا غی فوجم کزیگی او زمونگم کزیگی. نو زمونگ دا مخ کے مونگ خیجولیو چی دا غی فوجون راتل مونگ و تا مخ کی مورچینی ولی. دا غده نواز شریف اڈرو که دا امریکی نا ٹیلیفونو کو چی کارگل خالی کے وی زمونگ دا فوج مشرانو اچر دا نغوختا چی دا خالی کے زکا چی پا خالی کے دو که واپس رازی نو مونگ تا پتر چی دا انڈیاف چوکے دی دا مونگ دا فوج بولی دا بمری او مغسیو شوا واپس چی راتل دا دنیا میں جران او کرنیلان او دا فوج لوی افسران پا کملش بلا لوی خرچہ پیشوی دا مضبوط زیم نیو لرے. نو فوجی لحاظ سر دا زی پر خودل مونگ لخن دی اڈریو که چی فوراً خالی کا، نو چی کم دا فوج مشرو بس اگو اڈرو که چی دا زی خالی کے. نو ماوی تاسو ولی خالی کاؤ، ما غبرگیریر سیبتا ہوئی میدام ولی خالی کاؤ، تاسو خو بدوم رویلی وزیر اعظم سیبتا چی دا خالی کول ندی پکار دی که دا نقصان دی دا دی اگا ماتاو خاندلوی دا فوج خبر خو اڈر دی کن چوی چی ولی نو دا بغاوت دی، چوی چی نرا کدیگم دا بغاوت. او چی فوجی مشر خپل وزیر اعظم و صدر تاوی چی نا بغاوت راگی خو ملک لڑتا باش بس اڈر دی اڈر چی اگوی خیجم با او چی اگوی کزیگم با چی اگوی اگا دیتا فوجو لیگم با او ملیگا نبا لیگم که مشوره کئی بیالا خبر دا بیا با مشوره ورکو و چی اڈرو کی نو منگ با پاسداری کو ماوی دا عبادتونم دا پروردگار اڈر دی. اللہ وی منز کوا زبویم خواہ فوجی جرنیل دانشی ویلی چی کارگل ولی خالی کم دیکھ خدا ما تاوان دی او پدی خلکون روپیو لگے دے او اربون روپے خرچ شوے او بلا فوجان چی واپس کی گی مریوا کارگل شہید او فلان کی دا کارگل شہید او دا بس کی گی. نو فوجی جرنیل او فوجی مشر خپل مشر تا وزیر اعظم تا دا نشی ویلی چی ولی
او نه کوزېږم نو زه به پروردګار ته څنګه ووایم چې الله ولې دا 2 رکعاته ولې دي او دا 3 ولې دي او دا 4 ولې دي او دا روجه پکې ولې ده او دا کوجه پکې ولې ده ولې پکې نشته او اډر دی بس دا مشر اډر به منې نو د روجې لوی حکمت د پروردګار حکم منل دی الله وی 11 میاشتې خراس کا حلال او چې څه د خوښې خواهشات پوره کوه د شریعت مطابق حلال او د روجې په دې میاشت کې د نور د سبا خطونه پس تر د نور پریواته پورې د دې 3 سیزونو پابندي ده خوراک او اسکاک او خواهشات اوس به دا منې نو اډر د الله دی ومنه او که دا دی ونه منه نو د الله نه باغي شوې دې ته بغاوت وی بیا نو الله دې د بغاوت نه وسه نو لویه فلسفه د الله حکم منل شو نمبر 1 دویمه فلسفه د روجې څه ده دویمه فلسفه په دې کې دا ده چې زه به د هغې یو مثال درکم یو سړی چې یو دیوال رنګ کوي لاولې صفا کړي نو چې پاک کړي نو بیا وله رنګ ورکړي او چې پاک کړي نه یو رنګ دی وله ورکړه نو په 3 مرو به رنګ راغورځېږي ځکه خله پاسه پرې خوره دوړه پرته یا یو انسان چې خشته جامې چي یا یو ښځه ښکلې کالیګانه چي د هغې نه پس به هغه لامبي ځان به پاکوي صابون سره به ځان پاک کړي نوکونه به لرې کړي او ویښته به صفا کړي د هغې نه پس رنګ روغن دی مږي او خشته جامې دی چې او که نه ځان یې نی پاک کړی او خیرن خچن مخې د خاورو خیرو ډک نو که ډېرې لسټکې ښځې پورې کړي او ډېر خشته رنګونه په ځان پورې کړي او سړی خشته جامې واچوي نو ګنټه پس به دسخا بینځي کې به نه ځي صفایي ضروري شوه مخکې دارنګې یو سړی اوسپنې له رنګ ورکوي نو دې را زنګ به ترې لرګی پر اګمال به یې مږي او یا به په اور کې بټۍ کې باچي چې زنګ ته لاړ شي او که زنګ ته لاړ نه او رنګ دی ولا ورکه نو بلو چې زنګ ته غورځېږي رنګ به ترې دانګي نه ټینګېږي دقه رنګې دا انسان دا روح چې دی د دې نه به دا زنګ لرکې دا ګنده اخلاق به ترې لرکې او دا به پر اګمال صفاکې پاکي به یې راولې د هغې نه پس به په خشته اخلاقو او په ښکلو عبادتونو باندې منور او مزین کې نو دا روجه دې کې هغه صفایي راځي د انسان دا روح دا د زنګ نه پاک شي د انسان دا روح د خوراک د حاجت نه پاک شي د انسان دا روح دا د خواهشاتو نفسانیو نه یو ورځ سبا بله ورځ 3 ورځ بله ورځ په دې ورځو کې پاک شي نو دا سیقل شي دا پاک شي د هغې نه پس که ته کلمه وی که ته ذکر و اذکار کې او که ته عبادتونه کې نو په خشته و عبادتونو په خپلو اخلاقو به منور شي زمیندار چې ځمکه کې کار کوي نو د اول ځمکه پاکه کړي اکثر چې پکې خس و خاشا کې اور پې ورته کړي چې دا صفا کړي او که دا ځمکه یې پاکه کړې نه و دې پکې کار کوي نو هغه فصل نه درغونېږي دارنګې چې یو سړی باغوان باغ کوي نو لاول ورته ځمکه اواره کړي صفا کړي نو بوټي پکې وکړي او که دا ځمکه یې صفا کړې نه و بوټي پکې وکړل ځنګل به دقه رنګې د دې روجې او د دې منکراتو چې الله وایي شراب مسکه منهیات ورته وایي یا وایي زنا مه کوه یا حرام نه ځان ساته دا مه کوه یا په روجه کې خوراک مه کوه اوبه مسکه خواهشاتو نه ځان ساته دې ته هغه تخلیه ځان پاکول دي ځان صفا کول دي نو چې زنګ نه ځان پاک کړي د خپل روح نو د هغې نه پس به عبادت وکړي او که د زنګ نه ځان پاک نه کوي عبادتونه کې نو داسې شوه لکه زنګ شوي اوسپنې له چې بنده رنګ ورکوي دریمه فلسفه څه ده خپل خواهش د الله د خواهش تابع کن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به وی هغې پورې به یو سړی کامل مسلمان نشي تر څو چې د خپل خواهش زما د هغې دین تابع نشي چې کوم ما راوړی نو د خپل خواهش د الله د خواهش تابع کول هګوره الله وی خوراک مه کوه زما خواهش خو غواړي چې زه وږیم په روجه کې دننه او ډوډۍ وخورم زما خواهش خو دا غواړي چې د تږیم او اوبه مې وڅښلې او ډېر بدبخته ظالمان به داسې کوي روجه به خوري د خپل خواهش اتباع به کوي بانې لټوي بانې او ډېر بدبخته به چې خپل خواهشات نفسانیه به پوره کوي اوس زما خواهش څه وی ستا خواهش څه وی چې اوبه م څښه څنده په ځان مه تېره کوه او لږ هم په ځان مه تېروه
او ډوډۍ م خوره او میوې م خوره او خواهشاتو نه م ځان مه ساته خواهشات م پوره کوه او د الله او د رسول خواهش څه وی هغې وی نه د سبا خطو نه تر د نور پرېواتو پورې به نه اوبس کې دا خواهش به لاندې کې اوبه به م ډوډۍ به م نه خورې خواهش به لاندې کې او دقه رنګې د خپل نفسانی خواهشات به مقابو کې نو که خپل خواهش دی پوره که د الله مقابله شوه او که د الله خواهش دی پوره که نو لوی عبادت ترې نه بیا بل نشته ابلیس دا شیطان امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی وی د 80,000 کال عبادت کړی دی 80,000 کال عبادت څه خوله لري او داسې عبادت یې کړی دی چې د ډېر عبادت د برکت نه دی په اسمانونو کې د فرشتو سره اوسېده دومره عبادت یې کړی دی یو ځل د دې ابلیس نه چا تپوس وکړ د دې شیطانانو دا نیکه وی ستا په خواب و خیال کې دا تېرېده چې زه به لعنتي کېږم او ذلیل کېږم به وی نه وی یو ځل مې